نن ډېره مهمه خپرونه ده. زه په دغې خپرونې ته زه په دې باندې ډېر خوشحاله کېږم چې زموږ د خپل مسلمانانو باندې پوهېږي. زموږ د مسلمانانو د پوهې دپاره دا مهمه ده. مهدي څوک ده او دی به ولې پیدا کېږي؟ حکمت پکې څه شی؟ چېرته به پیدا کېږي؟ آیا اوس موجود ده که موجود نه ده؟ او څه به کوي او څوک به ملګري وي؟ دا کلمه کتاب ورسو که خدای کوي دا خبرې به ټول په تفصیل سره یې وایي مې په دې کتاب کې درته لیکلي دي. صحیح ده؟ بیا مې فرقونه درته را ذکر کړي دي چې د اسلام مهدي څوک ده او د دوی والا مهدي څوک ده. لسره به په دې خبره وکړو ان شاء الله. مع كثرة الفساد في آخر الزمان وانتشار الظلم، په آخري زمانه کې چې فساد اوج ته ورسېږي او ظلم بې انتها ځای ته ورسېږي او قوي خلق د ضعیفو خلقو مالونه خوري او د شر او د فساد خلق د مؤمنانو مسیران جوړ سي. د شر او د فساد خلق، بېهوده خلق، بېدینه خلق، له دین نه خبره خلق چې د خلقو مسیران جوړ سي، د خلقو مسیري د داسې خلقو په لاس کې ورسي چې هغه بېدینه وي. کله چې فساد اوج ته رسېدلی وي، ظلم بې انتها ځای ته رسېدلی وي، کمزوري د قوي د کمزورو مالونه خوري او بېځایه ناپوهه او بېدینه خلق د مسلمانانو مسیران جوړ سوي وي، نو مؤمنان مسلمانان به د یو نوي سهار انتظار کوي. د څه شي؟ د یو نوي سهار دپاره به مؤمنان انتظار کوي. ځمکه به له ظلمه ډکوي، ځمکه به له بېعدالتي نه ډکوي، ځمکه به له داسې ظلم و فساد نه ډکوي چې د مؤمنانو دپاره به هر سهار ته انتظار کوي چې دغه لمر د مهدي به څنګه راخیږي او څوک به راخیږي، په کوم ځای کې به راخیږي. چې دا اوس په احادیثو کې زه درته په تفصیل سره بیانوم او فرقونه یې درته ښیم. مهدي دا محمد د ګوري مهدي لغتا چې څوک هدایت ته څوک رابولي او خپل هم په هدایت باندې وي دې ته مهدي ویلی کېږي. دین ته رابلونکي دا څونه علما چې دین ته خلق رابولي دا ټول مهدیان دي. لغتا مهدي دین ته رابلل، په دین عمل کول، دین خلقو ته بیانول، دا ټول علما مهدیان دي لغتا. لیکن په احادیثو کې چې کوم مهدي راغلی دا خاص مهدي ده، دا د رسول الله په اولاده کې د محمد په نامه باندې او د پلار نوم به یې عبدالله وي. نقطې را سره نوټ کوئ، در سره لیکئ محمد ابن عبدالله. دا به د مهدي اخر زمان کوم چې په احادیثو کې ذکر راغلی ده دا زه نه وایم، دا رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم وایي. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. رواه الترمذي وأبو داود وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ګورئ مسلمانانو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي که په دې دنیا کې چیرې یوه ورځ پاته وي، دغه یوه ورځ به الله دومره اوږده کړي چې تر څو د ما نه یا د ما د اهل بیتو نه یو کس الله جل وعلا د دې امت خلیفه جوړ کړي چې د هغه نوم به د ما نوم وي او د هغه د پلار نوم به د ما د پلار نوم وي. برادران وایي، برادران پیژنئ؟ او قاری صاحب برادران وایي، شیعه صاحبان وایي، شیعه صاحبان چې د موږ مهدي دا محمد ابن الحسن العسکري ده. اول توفیر مو ولیدل رسول الله څه وایي؟ وایي د مهدي اخر زمان نوم به محمد وي او د پلار نوم به یې څه شی وي؟ عبدالله به وي. دی څه وایي؟ وایي د موږ مهدي محمد د حسن العسکري د حسن زوی ده. اول اختلاف. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من اهل بیتی، د ما په اهل بیتو کې به راځي. من اهل بیتی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي له اهل بیتو نه مراد څوک دي؟ زه به دا روایتونه درته ووایم چې کوم موثر ورباندې خلاصي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش 7 أو 8. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ويخرج في آخر أمتي. الله أكبر. لما په آخري أمت کې به پیدا کیږي څوک؟ مهدي به پیدا کیږي. یسقیه الله الغیث، بارانونه به زیات سي، ځمکه به میوې رازرغوني کې میوې به ډېرې زیاتې سي، فروټ او مال به دومره زیات سي چې د تا څومره مال ته ضرورت ده په هغه اندازه به یې درکوي چې واخله، مګر تا ورته چې بس نور نه غواړم. دومره به برکت راسي په ژوند و زندګي کې.
دا ګړان به ډېر سي مړي مال نه ده پسونه دا به ډېر زیات سي او امت به ډېر عزتمن سي او 7 کاله او یا 8 کاله به د حکومت کوي بالکل قاری صاحب په اخیری زمانه کې ګوري مهدي علیه السلام په دې باندې ځانونه پوهه کړي مهدي علیه السلام دی وړو نښو اخیری نښه ده د قیامت دی لویو نښو اولنۍ نښه ده خبر کوي زده کړئ ودې زړه سرونو د قیامت دی لویو نښو اولنۍ نښه ده د وړو نښو اخیرنۍ نښه ده د مهدي علیه السلام پیدایش دلته یو بله خبره مهدي علیه السلام برادران وایي چې دا 1200 کاله کېږي په غار سمرا کې پټ دننوتلی قرآن یې ورسره وړی او رسول الله وایي په اخیره زمانه کې به د ما مهدي د ما له اهل بیتونه به دی پیدا کېږي او د مسلمانانو خلافت به کوي په غار کې به نه پټېږي 7 کاله تر 8 کلونو پورې به حکومت کوي زموږ مهدي پیدا سوی نه ده په اخیره زمانه کې به پیدا کېږي 7 کاله تر 8 کلونو به حکومت کوي مسلمانان به په قرآن او په دین را یوځای کوي او د دوی مهدي 1200 کاله کېږي کم او زیات چې هغه پیدا سوی نه او په غار کې پټ د اصلي قرآن یې ورسره وړی د دوی کتابونه وایي زه نه وایم د دوی کتابونه وایي مثلا اول روایت زه تاسو ته وښیم دا د دوی کتاب د ما سره اول روایت زه تاسو ته وښیم دا بحار الانوار د مجلسي د تاسو کتاب لیکي در سره 250 جلده 345 صفحه ده غيبة النعماني يوصل 345 صفحه ده دواړه کتابونه در سره ولیکي مجلسي وایي ويقوم القائم بامر جديد نوی امر براوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر په درد ورته نه خوري وبكتاب جديد نوی قرآن کتاب براوړي قرآن باندې به عمل نه کوي وقضاء جديد او نوی قضا براوړي د اهل سنت والجماعت مهدي علیه السلام چې کله راسي په قرآن به عمل کوي په احادیثو د رسول الله به عمل کوي او په قرآن او په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم به ټول امت را یوځای کوي لزانه به یوه خبره نه راوړي لزانه به یوه خبره نه راوړي ضرورت ورته نشته ځکه الله رسول الله ته ویلي دي قرآن کې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي الله دا دین پوره کړی ده نه مهدي ته ضرورت څه پوره کړي نه عمر الفاروق رضی الله ته ضرورت څه پوره کړي الله پوره کړی ده دا دین دا شریعت الله پوره کړی ده د مهدي نه پوره کوي لكن دوی څه وایي دا بحار الانوار غیبة النعماني دا دوی کتابونه دي يقوم القائم بامر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد نوی کتاب نوی قضا لدې سره بیا تاسو بل کتاب پسې در واخلئ لیکي در سره اړې د زړه سرونو اصول الکافي کافي د دوی معتبر کتاب د اول جلد 319 صفحه ده اذا ظهر امرهم کله چې دوی مهدي راښکاره سي دی به حکم کوي په حکم د آل داود ولا يسألون البينة عن ابي عبد الله عليه السلام قال إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه كان مهدي عليه السلام راسي دي بحكم كي بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة وسور الكافي أول جلد دريسة ووني بصفحة هذه دي كتاب المسلمان نورو دايبا دي يهودو بشريعات باندي عمل كي دي رسول الله بشريعات باندي بعمل نبي الله أكبر داود عليه السلام وسليمان عليه السلام سبدي نقطة باندي موسر خلاص داود عليه السلام وسليمان عليه السلام الله يهودو ترى لقيني وكنور لقيني سليمان عليه السلام دي داود عليه السلام شريعات دي يهودو شريعته كنو بالکل قاری صاحب دایبه د سليمان او د داود علیه السلام شریعت عمل کوي دایبه د رسول الله په شریعت په قرآن دا د دوی مهدي ده د موږ نه د موږ مهدي به څه شي کوي یو عادي انسان د اهل سنت والجماعت مهدي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای عن علي رضي الله عنه ده المسند مسند امام احمد بن حنبل بسند صحيح دوام جلاتو بنجو صفحه عن علي رضي الله عنه امام علي رضي الله عنه وي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي منا اهل البيت يصلحه الله في ليلة ملا علي قاري رحمه الله واي ملا علي قاري رحمه الله واي يصلحه الله في ليلة أي يصلح أمره ويرفع قدره في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة من الليل حيث يتفق على خلافته أهل الحل والعقد فيها مهدي عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل بيته كبرازي وبل روايات كرازي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرماي سيداي بدي فاطمة رضي الله عنها وأولاد كرازي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المهدي من عترتي من ولد فاطمة رضي الله عنها پیغمبر عليه السلام واي سيدا بدي ما لعترت لأهل بيت نبي أو لفاطمة الزهراء رضي الله عنها لأولاد نبي بالکل وس مهدي عليه السلام بدأ په مدينة المنورة کې بدأ پیدا کیږي مدينة المنورة کې د اهل سنت والجماعت دی په مکې مکرمې ته راځي په مکة المکرمه کې به دی په ځان نوي خبر شي زه مهدي یم اول دا خبرې لیک ډېر په دقت در سره واوري خدای پاک مو سره لوړي قدرمن کس دا خبرې مو په ذهن کې پاتې شي دا څوک وایي دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي هر خبره به په حدیث درته کوو ان شاء الله
عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتتل عند كنزكم الثلاثة كلهم ابن الخليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السوداء من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. قال ثوبان ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج. رواه ابن ماجه. صحيح رواية ده. پیغمبر عليه الصلاة والسلام وايي چې په حجاز کې به د دریو باچیانو زمن په باچیي باندې او یا د مکې مکرمې لاندې چې کومه خزانه ده په دې باندې به د دریو باچیانو زمن یو بل سره ووزني خو دا باچیي به یو ته هم ونه رسېږي. بالکل قارسي. دومره قتل او قتال به وي د مسلمانانو په منځ کې په حجاز کې عدالت به له منځه تللی وي. دا د موږ بعضې ملګري دوستان وایي بس په دغه کلونو کې مهدي راځي. دا خوب اوبو ته ووایاست ښه. اوس الحمدلله په اسلامي نړۍ کې هم په هېوادونو کې امن شته، په کفري نړۍ کې هم شته. مهدي علیه السلام چې راځي نه به په کفري نړۍ کې امن وي نه به په اسلامي نړۍ کې امن وي، نه به په کفري نړۍ کې عدالت وي نه به په اسلامي نړۍ کې عدالت وي. عدالت ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه وایي؟ وایي أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ټوله دنیا به له ظلمه ډکه وي، عدالت به پکې نه وي، محکمه به پکې نه وي، قتل به دومره ځای ته رسېدلی وي چې هر ځای به یو بل وزني خلق سره. بالکل قارسي. په دغه وخت کې به مهدي علیه السلام له 150 تر 40 کلو په عمر کې به وي، په ځان به نه وي خبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د دریو باچیانو زمنو سره ووځل اوله نښه او نښانه د مهدي علیه السلام له راتګ نه مخکې دا یاد وساتئ. که چا پوښتنه درنه وکړه چې د مهدي علیه السلام له راتګ نه مخکې اوله نښه دا ده چې په حجاز کې به درې د باچیانو زمن په باچیي سره وزني، درې سره به وزری کېږي، یو ته به هم باچیي نه رسېږي، ګډوډي به منځته راځي، قتل و قتال به منځته راځي. بیا به مهدي د عمرې دپاره له مدینې نه راځي، په مکة المکرمه کې به عمره کوي، په طواف کې به یې خلق پېژني. کله چې په طواف کې خلق پېژني علما به یې مجبوره کړي د ده نښې نښانې چې وګوري نو له ده سره به بیعت وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یصلحه الله فی لیله. څه مطلب یصلحه الله فی لیله؟ په یوه شپه کې به الله خلافت ورکړي، په یوه شپه کې به الله حکومت ورکړي، په یوه شپه کې به الله جل وعلا علم ورکړي، په یوه شپه کې به د حل والعقد د شورا خلق به په ده باندې رايوځای سي او د سره به ټول مؤمنان مسلمانان بیعت وکړي. که چا ورسره بیعت نه کول له هغه سره به جګړه کوي. په دغه شپه کې چې کله خلق له ده سره بیعت وکړي صاحب چې دی راپورته سي د ده حالت به الله ټول بدل کړي. خلافت به هم الله ورکړی وي، علم به هم الله ورکړی وي، امامت به هم الله ورکړی وي. یعنی د خلافت په معنا هغه امامت نه کوم امامت چې د روافضو ده، دا هر څه به الله جل وعلا د ته برابر کړي. او د ده به اوله خبره په بیعت کې په توره باندې بیعت وي، په جهاد باندې، په څه شي باندې؟ په توره باندې. په دې باندې به بیعت کوي. کله چې بیعت شروع کړل داریک به له روم سره مقابله شروع کوي. دا به نه وي چې ودرېږه د پاکستان خلق حکومت نه ده راځي، د افغانستان نه ده راځي، د بل نه 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 نه. که چا راځي سول راځي سول، که راځي نه سول څټي وهي. بالکل قارسي. دا به ټول ورباندې راضي کېږي، ټول به د ده خلافت مني، ټول به د دی له ځانه هېڅ شي. د مهدي علیه السلام زه خلاصه درته وایم، مهدي علیه السلام د عقایدو خبره نه ده د زړه سرونو. که څوک وایي چې زه د مهدي نه منم، د ده په ایمان کې کومه نقصان نه راځي، په عقایدو کې کومه نقصان نه راځي. دا د قیامت په نښو نښانو کې الله جل وعلا مؤمنانو ته یو خلیفه ورکوي چې مؤمنان مسلمانان په دین سره رايوځای کړي، په قرآن سره رايوځای کړي، په شریعت سره رايوځای کړي او مسلمانانو ته دا وښیي چې نور د دنیا په ختمېدو باندې ده. بیا د ده په 2 کاله صفر شي، بیا به دجال راځي، ډایرکټ دجال راځي. دجال چې څنګه راغلی عیسی علیه السلام راښکته کېږي، عیسی علیه السلام به یو څه وخت حکومت کوي، یاجوج و ماجوج د ده په زمانه کې راځي، بیا له هغه نه وروسته 5 لویې نښې نښانې دي د عیسی علیه السلام نه وروسته نور به د دنیا ختمېږي. دا په مخکیني درسونو کې ما په تفصیل سره ټولې درته بیان کړي. خو اوس به راشو دې ځای ته. اوله نښه او نښانه مو د مهدي علیه السلام وپېژندله چې درې د باچیانو زمن به یو بل سره وزني، باچي به دوی ته په لاس نه ورځي. په دغه اوله نښه کې د مؤمنان مسلمانان پوهه سي چې په هر ځای کې واس کړه چې خبره در ورسېده چې په حجاز کې د درېیو باچیانو زمن یو بل وزري دي، پوهه سي چې مهدي علیه السلام نور اعلان کوونکی ده. خبره پوهېږي که نه پوهېږي؟ بالکل قارسي. دا پیغمبر علیه السلام چې دا خبره وویله چې یصلحه الله فی لیله، الله به دی په یوه شپه کې ده ته هر څه ورکړي. څه شی مو ترې وپامول له دې نه. دا نن زمانه کې چې څوک درته وایي چې زه مهدي یم، پوه سه چې دا دجال او دروغجن ده. بالکل قارسي. تر دغه وخته تر دغه شپې پورې دغه مهدي په ځان نه ده خبر چې زه مهدي یم. بالکل قارسي. او نه به خلقو ته وایي چې زه مهدي یم، او نه به خلقو ته وایي چې راسئ بیعت راسره وکړئ، بلکې چې دی مکې ته راسي خلق به یې مجبوره کړي. ځکه دا روایت به زه تاسو ته ووایم چې سر مو خلاصي. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين وليست أم المنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه الناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه. الله أكبر. ده رواية أخرجه أبو داود بسند لا بأس به. ده رواية ابو داود راوړی د سند صحیح ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د تاسو چې په هغه وخت کې یو خلیفه مړ سي
په حجاز کې به باچا مړ سي نو له مدینې نه به یو سړی راووځي د رسول الله له اهل بیت ونس دا مهدي ده هاربا الى مکه مکې مکرمې ته به راوتښتي ما تاسو ته ویل چې جګړه به ډېره زیاته سي قتل و قتال به ډېر زیات سي نو دی به له مدینة المنورې نه راوتښتي چېرته به راسي الى مکه مکې مکرمې ته به راسي فیأتیه الناس او څوک به راسي ورته خلق به راسي من اهل مکه د مکې خلق فیخرجونه له طواف نه به یې راوباسي وهو کاره او د ده به خوښه نه وي په زور سره وي د ده به بد راځي د ده به زړه نه وي خو په زور سره به یې راوباسي د مکې مکرمې له طواف فیبایعونه او له ده سره به بیعت وکړي بین الرکن والمقام د مقام ابراهیم او د رکن حجر الاسود د په دغه ځای کې به له ده سره بیعت وکړي الله کله چې بیعت وکړي ويبعث الیه بعث من اهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مکة والمدینه دوه نښه به موږ پسې در وښیم اوله نښه مو زده کړله څه شی و د زړه سرونو اوله نښه څه شی و د مهدي علیه السلام د باچایان د حجاز کې به درې باچایانو زامن سره یو بل په باچایي باندې ووجني دا خو یوه نښه له دې نه مخکې مې بله نښه هم درته وویله چې ظلم به دومره زیات سي عدالت به د مسلمانانو د کفري نړۍ د دې له منځه ورک سي ظلم به وي قتل و قتال به وي فساد به وي دا به اوج ته رسېدلی وي درې د باچیانو زمن به وزني په باچۍ سره درېیمه نښه لویه نښه هغه دا ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي کله چې د مهدي علیه السلام اواز خپره سي چې په مکه کې مهدي راغلی ده بیعت خلکو ورسره کړې ده تقریبا 1 میلیون لښکر کم و زیات دا به له شام د دې مقابلې ته راسي الله اکبر ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعنه بين الركن والمقام ثم ينشأ رجل من قريش پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای وای کله چې دغه یو لوی لښکر له شام نه د مهدي علیه السلام مقابلې ته رسي د مهدي علیه السلام مقابلې ته چې کله راغلل د مهدي علیه السلام نو دوی د مکې او د مدینې منځ ته به دغه لوی لښکر راورسېږي دا لوی لښکر به راورسېږي پیغمبر علیه السلام وایي فیخسف بهم بالبیداء بیدا دښتې ته وایي په عربي کې په دې لویه دښته د مکې او د مدینې په منځ کې ده په دې باندې به دا ځمکه به ورباندې یو دوه ځایه سي دغه ټول لښکر به په دې ځمکه کې الله نه باسي الله اکبر دا د قیامت اوله لویه نښه ده له مهدي علیه السلام نه وروسته ځکه په احادیثو کې چې راځي چې پیغمبر علیه السلام وایي چې لس لویې نښې به در باندې راځي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزیرة العرب دغه خسف پیغمبر علیه السلام د قیامت په لویو نښو کې اوله نښه له مهدي علیه السلام نه وروسته دا له عیسی علیه السلام نه مخکې ده دا له دجال نه مخکې ده له مهدي علیه السلام نه وروسته دومه لویې د قیامت نښه بېشک یو کس په دې لښکر کې بچ سي پیغمبر علیه السلام وایي چې فقط دغه خبره دغه خلکو ته راورسي د مکې خلکو ته چې دغه لوی لښکر په دغه ځای د مدینې او د مکې په منځ کې ځمکې نه ایستل او خسف یې کړه الله له دې نه وروسته به له شام نه له عراق نه له ټولو منطقو نه به خلق راځي له مهدي علیه السلام سره به بیعت په دې خبره باندې خو پوه سولاست پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې مهدي لمانه ده اوس به دغه ځای کې یو څو خبرې درته وکړم مهدي علیه السلام د پیغمبر صلی الله علیه وعلى آله وسلم له اولادینه ده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه مهدي په روایاتو کې د ده دا روایتونه د تواتر حتی رسېدلي دي لکه امام سیوطي رحمه الله امام ذهبي رحمه الله امام ابن كثير رحمه الله د تواتر مرحلې ته رسېدلي دي په بعضو کې د ده نوم راغلی ده او په بعضو کې اشارة دا ټول احادیث چې را یو ځای کې د تواتر مرحلې ته رسېدلي او دا بعضې وخت کې دا بعضې زمانه کې چې اوس له مهدي نه څوک انکار کوي دغه هغه نهایت جاهل او بعقل مخلوق دی ځکه په داسې شیانو کې چې هغه له عقایدو سره تړاو نه لري د اسلام له هغه ضرورياتو سره تړاو نه لري نو د هغه دپاره یو روایت هم کافي وي دوه روایت هم کافي وي لیکن د مهدي علیه السلام په اړه باندې د تواتر مرحلې ته رسېدلي دي روایتونه د څه شي د تواتر مرحلې ته رسېدلي او حالان کې یو روایت هم د موږ دپاره کافي ده دوه روایت هم کافي دي ځکه ما مخکې درته ویل چې د دې مسألې له عقایدو سره کوم تړاو نشته مهدي علیه السلام به د فاطمة زهرا رضی الله په اولاد کې راځي او بیا به د امام حسن علیه السلام په اولاد کې راځي دا نقطه ډېره مهمه ده دا زده کړې دی پوهه سي الله په بعضې روایاتو کې د حسین علیه السلام هم راغلي دي خو هغه راجحه خبره او د علماو چې دغې خبرې ته زیاته توجه ده هغه دا ده چې د امام حسن علیه السلام په اولاد کې به راځي بالکل قاری مهدي محمد المهدي ابن عبد الله الحسني العلوي الحسني سراسي وسرا يعني دي حسن عليه السلام بچي العلوي دي علي رضي الله عنه اولادك سيده وس هذه كتابونه كي دي حسين عليه السلام او باكثريه روايه العلماء وايس دي حسن عليه السلام دي حسن عليه السلام په اولادك حکمت شي د زړه درته په حدیث ثابت کړم چې بیا موبایل وخت لپاره شک درته پیدا نشي
اوس داسې واضحه نه ده راغلي په روایاتو کې واضحه، دا خو د علماو خبرې دي چې د حسن علیه السلام په اولاده کې راځي او د حسین علیه السلام په اولاده کې بعض علما، لیکن داسې نه دي راغلي لکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي من ولد فاطمه، يعني داسې نه دي ویلي من ولد الحسين، يعني من ولد الحسن. پیغمبر علیه السلام ویل دي من ولد فاطمه، د فاطمه رضی الله عنها په اولاد کې راځي، او د فاطمه رضی الله عنها اولاد حسن علیه السلام هم ده، حسین علیه السلام هم ده، حتی د موږ د بعض کتابونو کې د عباس رضی الله عنه په اولاده کې راځي. د عباس رضی الله عنه اولاد هم اهل بیت ده، نه هغه هم اهل بیت ده. اوس د حسن علیه السلام په اولاده کې به ولې راځي؟ ګوري پیغمبر علیه الصلاه والسلام وای من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، دا دی الله وعده ده. یو کار چې دی د الله د رضا دپاره پرېښودل، د الله د خوشحالي دپاره دې پرېښودل، الله به دې هغه ښه بدله درکوي تا ته په دنیا کې او په آخرت کې. بېشکه اوس راځي امام حسن علیه السلام ولې سید ده؟ ولې پیغمبر علیه السلام ورته وایي ان ابني هذا سید ولعل الله ان يصلح به بين الفئتين من المسلمين. لمو دا ډېر خلق به امام حسن علیه السلام سید ده. ولې سید ده؟ دا نه ورته معلومېږي. ولې سید ده درته معلومېږي؟ ولې سردار سید څه معنا؟ یعنی سردار، مشر، د عزت والا انسان. د پیغمبر علیه السلام دا ولې ورته ویل؟ د دې سبب دا ده چې دی به د دوو مسلمانانو د لویو لویو ډلو په منځ کې به روغه جوړه کوي. د دغې روغې جوړې په خاطر باندې دته د سردار لقب رسول الله ورکړی. امام حسن علیه السلام چې سید ده په دې باندې پوه شو چې ولې سید او سردار ده؟ د دوو مؤمنانو لویو ډلو په منځ کې به دی روغه جوړه کوي. نو په دغې روغې جوړې په خاطر باندې رسول الله ورته وایي چې دا سردار ده. ان ابني هذا سید ولعل الله ان يصلح به بين الفئتين من المسلمين. دا فئتين کله چې علي رضی الله عنه شهید شول د خوارجو لخوا، د ده په قاتلینو باندې د لعنت وي په دنیا کې. علي رضی الله عنه شهید شول، نو د معاویه رضی الله عنه یو طرف ته لښکر ده، بل طرف ته د علي رضی الله عنه لښکر ده. یوه ډله هغه ده، یوه ډله دا ده. امام حسن علیه السلام د علي رضی الله عنه پر ځای باندې هغو خلقو خلیفه دې ځان جوړ. د شپږو میاشتو په تېرېدو سره حسن امام حسن د جنت د ځوانانو سردار، د رسول الله بچی، د علي رضی الله عنه بچی، د فاطمه الزهرا د زړه ټوټه حسن علیه السلام ورضی الله عنه راولاړ شول. د مسلمانانو دغه اختلاف ته او وینو تویولو ته یې د پای ټکه کېښودل. راولاړ شول خلافت یې چا ته ورکړل؟ معاویه رضی الله عنه. د الله وعده اوس درته یادوم چې دا مهدي به ولې د امام حسن علیه السلام په اولاده کې راځي. حکمت څه شی ده؟ امام حسن علیه السلام له څه شي نه تېر شول معاویه رضی الله عنه ته؟ له خلافت نه. افرین زمری داسې لږ به یې داسې له خلافت نه تېر شول. اوس دی له خلافت نه تېر شوی او رسول الله وایي چې من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، الله به بهترین بدله درته ورکړي. نو وخت کې چې حسن علیه السلام د لږو مسلمانانو خلافت ول او راولاړ شول، هغه معاویه رضی الله عنه ته ورکړل. اوس به د ده په بچي کې، د ده په اولاده کې به داسې مهدي راځي، داسې بچی به یې راځي چې د ټولې اسلامي نړۍ خلافت به الله هغه ته ورکړي. دا د الله د رسول الله هغه د حدیث وعده ده چې الله به بدله ورکړي. نعره تکبیر. الله اکبر. د امام حسن علیه السلام په اولاده کې به راځي. که د امام حسین علیه السلام په اولاده کې راځي، د موږ سترګې مهدي یو د خدای یاد وساتئ. دا د دوی کتاب ده چې ما تاسو ته ښکاره کړل چې نوی کتاب به راوړي، نوې قضا به راوړي، د یهودو په شریعت به د دوی مهدي عمل کوي. د موږ مهدي دا به په قرآن عمل کوي. له ځانه یوه خبره اجازت ورته نشته، ځکه مهدي ته به الله په یوه شپه کې دومره علم ورکړي، دومره علم هغه به چا ته ضرورت نه لري چې د یوې مسئلې پوښتنه وکړي. بالکل قاري. هغه به د چا مقلد نه وي، هغه به په قرآن او په حدیث باندې عمل کوونکی وي. ځکه هغه ته الله جل وعلا رسول الله وایي چې الله به ده ته علم و خلافات و حکمات و حکومت ټول په یوه شپه کې ورکړي. انشاءالله. نو مهدي علیه السلام به نه نوې خبره راوړي، نه به په دین کې زیاتوالی راوړي او نه دین زیاتوالي ته ضرورت لري. که خدای مه کړه لکه دا د شیعو عقیده سي ده، دوی وایي دا مهدي به راځي دین به پوره کوي، یا العیاذ بالله دا په رسول الله تهمت لګوي چې رسول الله دا دین نیمګړی پرې کړی، خیانت دی الله په دین کې کړی ده. العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. دا دوی چې کله وایي د خپلو عوامو چې مهدي به راشي کتاب به راوړي، دا به دا یعنې دې مطلب دا ده چې نبي علیه السلام دا دین نیمګړی پرې کړی ده. العیاذ بالله. او د الله دا وعده چې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي، په دې آیات باندې دوی باور نشته. بالکل قاري. مهدي علیه السلام هیڅ شی نه په دین کې زیاتوالی روانه ده ورته. مهدي نه د مهدي نه بهترین خلق راغلي دي، په زرګونو بهترین انسانان له مهدي نه راغلي دي. هغو ته دا دین اجازت نه ده ورکړې چې یو خبره په دین کې له ځانه زیاته کړي، په دین کې یو حکم زیات کړي، یوه خبره پکې زیاته کړي وغیره وغیره. دا دین پوره شوی هېڅ شی دی به فقط د ده کار څه شی دی، وظیفه یې څه شی دی، دی به د مسلمانانو خلیفه جوړېږي، مسلمانان به په دین رايوځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لو لم يبقى من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي. تاسې دې روایتو ته وګورئ، دوی وایي د موږ مهدي ژوندی ده. ما یو سوال کړی و پخوا، هغه سوالونه دي ما اویاوو ته رسېدلي دي، د الله په ذات قسم چې د یوه سوال جواب نه ده راغلی په دې 2 کلونو کې. بالکل قاري صاحب همداسې ده. ټولو اغاګانو ته چیلنج ده، په ویډیو کې د دې جواب راکړي که مناظرې میدان ته او دلته مخامخ نصیرات نه ده. چیلنج ده درته د دې سوال وایي. تاسو وایئ چې 1200 کاله کېږي مهدي ژوندی ده، په غیبة الکبرا کې ده، وایي که نه وایي؟
بالکل وایي قاری صاحب. حسن الله صاحب دا د سره نوٹ کړه بیا یې غاګانو ته هغه صاحبانو ته د سره ولېږه ورته د دې جواب وکړي لاندې خو ټول ناست غاګان هم ناست دي دوی وایي 1200 کاله کم و زیات زموږ مهدي په غیبة الکبرا کې ده ژوندی ده او پټ ده او پټ ولې ده په بحار الانوار کې روایت چې هغه د مرګ ډارېږي هغه د خدای دپاره نه ده پټ د دوی کتاب بحار الانوار په خدای قسم بحار الانوار همدا حواله یې درسره ولیکي چې بیا مې هېرېږي زر یې درسره ولیکي بحار الانوار 52 جلد 98 صفحه يخاف واومى بيده الى بطنه يعني القتل بحار الانوار 52 جلد 98 صفحه بالکل قاری صاحب. واوره حسن الله صاحب ورسه 1200 کاله کېږي دی ژوندی ده مثلا مې واوره بیا سوال واوري بیا یې جواب وکړي په دې 1200 کاله کې د تاسو همدغه مهدي علیه السلام کوم د دین خدمت کړی کړی ده راویې ښایي نه ده کړی واوره زما دا سوال ته متوجه سي ښه راته متوجه سي کړی ده د دین خدمت د رسول الله د دین د شریعت خدمت یې کړی راویې ښایي نه ده کړی واوره الله په قرآن کې وایي په دې قرآن زه خبره در سره کوم د الله په کتاب ثقل الاكبر باندې تاسو په دې ثقلین خبره کوي ثقل الاكبر کې درته ښیم الله وایي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب الله وایي ما څه شی نازله کړي دي د ما د دین سي یوه مسأله یو حکم چا پټ کړل فأولئك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الله وایي چا چې د دین یوه مسأله پټه کړه چا چې د دین یو حکم پټ کړل په ده باندې د الله لعنت ده د ملایکو لعنت ده د انسانانو لعنت ده او د پیریانانو لعنت ده د لعنت کوونکو لعنت ده په 1200 کاله کې دغه مهدي علیه السلام کوم د دین یوه مسأله بیانه کړې الله اکبر. آیا رب جل وعلا لعنت ورباندې ویلی که نه ده ویلی ځکه رب خو په قرآن کې وایي چې څوک إن الذين يكتمون هغه کسان چې پټوي ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا د ما د قرآن او د دین او د شریعت یوه مسأله چې څوک پټوي په دغه انسان لعنة الله والملائکة والناس أجمعين أولئک په دغه کسانو باندې چې دا څوک د دین مسائل پټوي د الله لعنت ده د رسول الله لعنت ده د انسانانو د ملایکو او د پیریانو د ټولو لعنت ورباندې آیا د تاسو مهدي چې تاسو یې چې 1200 کاله کېږي ژوندی ده کومه مسأله د دین بیان کړې ده یوه مسأله د دین راوښیسته دلته رب وایي که د یوه مسأله پټه کړه د ما لعنت در باندې نو ده خو ټول قرآن ورسره وړی پټ کړی دی د تاسو کتابونه وایي بالکل قاری صاحب. د دې سوال جواب ته زه درته انتظار یم مړو ژوندو ته د دې سوال جواب راکړې ښه قدرمنو دوستانو لو لم يبقى من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا الله جل وعلا به یو کس راولېږي دا به پیدا وي د عمر به د 40 کولو خواته نږدې سوی وي د اهل بیتو نه به وي په ځان به نه وي خبر نو دی به الله جل وعلا مهدي جوړ کړي یملؤها عدلا کما ملئت جورا ځمکه به داسې له عدالت نه ډکوي لکه څنګه چې له ظلمه ډکه سوي له فساده ډکه سوي دا روایتونه خو بیخي ډېر دي قدرمندو دوستانو لا تقوم الساعه زه به اوس بعضې فرقونه درته وښیم د مسلمانانو مهدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو مهدي د ده نوم محمد رسول الله وایي یواطي اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي د ده نوم د ما نوم ده یعنی محمد یا احمد او د ده د پلار نوم د مهدي د پلار نوم پیغمبر علیه السلام وایي د ده د ما د پلار نوم به یعنی عبدالله د پلار نوم بالکل قاری صاحب. دا تواتر سره دا روایت اهل سنت والجماعت لري او دا د دې په کتابونو کې هم څه په خپلو عوامو کې نه بیانوي اوس راغلي ځای بعضې فرقونه به زه درته وکړم چې د موږ د مسلمانانو ورباندې پوهه سي ګورې دوستانو اول فرق د موږ د مهدي او دا د حسن الله صاحب د مهدي د دوی د دې برادرانو د دوی مهدي 1200 کاله کېږي چې ژوندی ده ما په دې ځای کې یو بل سوال هم کړی دا د مسلمانانو ذهن اوس بیا ورباندې خلاص د دوی د مهدي علیه السلام لمونځ کوي که نه کوي بالکل قاری صاحب. که لمونځ کوي په چا پسې کوي دی امام ده او که بل څوک امام ده د لمونځ ورکوي امامت که دی امام مقتدیان یې څوک دي او که دی مقتدي وي امام بل څوک وي نو دا امام یې څوک دی چې دی لمونځ پسې کوي الله اکبر. یو د دې تر څنګ دی چې لمونځ کوي په دې لمانځه کې کوم قرآن تلاوت کوي دا له مسلمانانو سره چې قرآن ده او که هغه خپل قرآن چې تاسو وایي سویغات یې ورسره وړی پټ کړی ده په کوم قرآن لمونځ ورکوي تلاوت کوي ښه راته متوجه سي بل پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي څوک چې 40 ورځې مسجد ته لاړ نه سي په بعضې روایاتو کې راځي دا تاریک د مسجد ده یعنی تاریک د مسجد لپاره څومره وعید په شریعت کې راغلي دي وایي کور یې ور وسوځوئ دی په کوم مسجد کې لمونځ کوي که چیرې مسجد کې لمونځ نه کوي ولې نه کوي ایا خپل ځان ته مسجد جوړ کړی ده که نه ده جوړ کړی دا څو خبرې هغه خبرې دي
هغه خبرې دي چې د ما په دې سوالونو کې دي، خو تر اوسه یې جواب نه دی راغلی. 2 کاله یې پرس وایي. بالکل قاری صاحب. د اهل سنت والجماعت مهدي علیه السلام چې راسي په قرآن به عمل کوي. دوم فرق د دوی مهدي علیه السلام چې راسي دی به د یهودو په شریعت عمل کوي. الله اکبر. ښه راته متوجه سي. د موږ مهدي علیه السلام به د 40 کالو ته عمر نږدې سي، دی به د مسلمانانو خلیفه جوړېږي. 7 کاله 8 کاله به خلافت کوي، بیا به عیسی علیه السلام ته خلافت پرېږدي، دی به وفات کېږي، مړ کېږي به. لیکن د دوی مهدي سي د 1200 کاله کېږي چې اوس هم ژوندی ده، زنده ده. د څه شي لپاره ژوندی ده؟ د دین لپاره نه ده. د ده کتاب وایي. د څه شي لپاره زنده ده؟ د قرآن او د شریعت لپاره نه ده. د څه شي لپاره یې په ځان پټ کړی ده؟ ځکه چې له مرګ نه بیرېږي. کتاب ما درته وښودل، بحار الانوار کې روایت ده د دوی چې مهدي علیه السلام ولې پټ ده؟ له مرګه بیرېږي. بالکل قاری صاحب. د اهل سنت والجماعت مهدي علیه السلام چې کله مسلمانانو سره بیعت وکړي، توره به راواخلي د دین د سربلندۍ لپاره. پوه شولست؟ دا دوم. دریم فرق، مهدي علیه السلام مخکې مې درته ویل چې د دوی نوم محمد دی، پلار نوم عبدالله ده. د دوی د مهدي نوم محمد ده او د حسن العسکري علیه السلام زوی ده وایي. او حالان کې د دوی کتابونه وایي چې د حسن العسکري علیه السلام اولاد نه و. په خدای قسم دا د دوی کتابونه دي، لوی محدثین وایي چې د حسن العسکري علیه السلام اولاد نه و. قانون له کومه سوال؟ ما له دوی نه سوال کړی، دوی نه خو سوال وکړې، دوی نه سوال وکړې. اوس ګورې دې هر وځای کې چې د دوی اغاګانو سره مخامخ سي، وایي د ابوبکر او د عمر او د عائشې او د عثمان اسلام راته ثابت کړی، وایي که نه وایي؟ بالکل همداسې وایي قاری صاحب. موږ ورته وایو چې راسه مخامخ راسه چې درته ثابت یې کړمه. خو له ده نه که دې پوښتنه وکړه چې دغه د تاسو د 12 مور او پلار څوک دي؟ مور یې راوپېژني، پلار وایي نه نه نه، دا وایي توهین کوي. بالکل قاری صاحب، توهین کوي. دا وایي توهین کوي. نو ته خو راسه د زړه سره دې خو یې راته معرفي کړه. په خدای قسم دا اوس در سره 12 امامه کېږم، در سره منم یې راته ویښی مور یې څوک او پلار یې څوک. راسه محمد ابن عبد الله او د دوی محمد ابن الحسن العسکري. ګوریا د اهل سنت والجماعت چې کوم مهدي علیه السلام ده او د دوی چې کوم مهدي علیه السلام ده، د دوی د ځمکې او د اسمان په منځ کې فرق ده. د ځمکې او د اسمان په منځ کې فرق ده. بېشک. او زه دا د دوی له کتابونو درته ثابتوم. د موږ مهدي علیه السلام چې راسي، د موږ مهدي تر اوسه نه ده پیدا سوی. دریم فرق یې دا وپېژنې، تر اوسه نه ده پیدا سوی، نسته. په اخري زمانه کې به دی پیدا کېږي. د عیسی علیه السلام له راتللو نه، د دجال له راتللو نه 7 کاله مخکې به دی پیدا کېږي. څوک؟ مهدي علیه السلام. او د دوی مهدي 1200 کاله کېږي چې پیدا سوی. کم و زیات؟ 1200 زیات کلونه د دوی مهدي پیدا سوی. د موږ مهدي علیه السلام د اهل سنت والجماعت مسلمانانو مهدي چې راسي مسجدونه به جوړوي، مسجدونه به آبادوي. د دوی مهدي چې راسي د دوی کتابونو کې راځي اول نصر به مسجد الحرام ړنګوي، چپه کوي. الله اکبر. دا واورئ د سره، دا هغه خبرې دي، دا هغه خبرې دي دوستانو. دا د دوی کتاب ده، دا د دوی لوی مرجع دکتور حسین الموسوي من علماء النجف د دې کتاب ده. خو زه دا روایتونه درته ښیم، دا کتاب تاسو په انټرنیټ کې په اساني پیدا کولی شئ، لیکن دغه کوم حوالې چې زه درته ښیم دا د دوی معتبر کتابونه دي. بحار الانوار 52 جلد 308 صفحه، الغيبه للطوسي 202 صفحه، دا د دوی کتابونه دي. ان القائم يهدم مسجد الحرام، دی به مسجد الحرام مکه المکرمه ړنګوي حتی چې تر څو پورې هغه پخواني حالات راګرځولي دي. والمسجد النبوي او د رسول الله مسجد به چپه کوي. د دوی مهدي چې څنګه راسي دا کار به کوي، او د موږ مهدي چې څنګه راسي مساجد به د مسلمانانو ډکوي، مساجد به جوړوي. ښه راته متوجه سي. الله اکبر. د موږ مهدي علیه السلام چې څنګه راسي په مکه المکرمه باندې به طواف وکړي، عمره به وکړي. د دوی مهدي چې څنګه راسي حجر الاسود به غلا کړي، له مکې مکرمې نه کربلا ته کوفي مسجد ته به یوسي. دا کوم کتاب وایي؟ راته غوږ سي. دا کوم کتاب وایي؟ فیض الکاشاني په الوافي کتاب کې وایي. الوافي اول جلد 215 صفحه. كرهت متوجيسي مسلمانان او عام وغيرتمن وشيء وتوايبا، ده حقيقات لي راس رواوري قربانك مسلم. الوافي اول جلد 215 صفحه. دا فیض الکاشانی دا روایت راوړی ده. یا اهل الكوفه اې د کوفي خلکو، دا وروسته کوی راځي ولا تذهب الايام حتى ينصب الحجر الاسود فيه. ورځ شپې به نه تېرېږي تر څو پورې په دې مسجد د کوفي کې حجر الاسود نصب سي. نو د دې مهدي سره چې دا حجر الاسود بغلا کړي له مکې مکرمې له مسجد کوفه کې وکړي. د موږ مهدي علیه السلام سره چې د مسلمانانو بدله به د کفارو نه اخلي. د دوی مهدي علیه السلام سره اوله سر به ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها قبر راباشي په دروب وي. ورسې کتاب در سره لیکي دلائل الامامه 208 صفحه. دا د طبري د دې جرير ابن رستم الطبري ده. دا د دوی جرير الطبري ده، یو د اهل السنت والجماعت ده، هغه نه دا جرير رستم الطبري ده. د دوی دغه په دلائل الامامه په 208 صفحه کې وایي چې کله مهدي راشي عائشه رضی الله عنها قبر راباشي په دروب وي سزا ورکړي.
مهدي عليه السلام سراسي دي اهل السنه والجماعه لا بس دي رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارت بوكري او دي رسول الله بصحابه وبني بسلام واستي وابو بكر وعمر رضوان الله عليهم اجمعين او دي دوي مهدي سراسي او ولا سرب ابو بكر او عمر لقبرون رباسي رجل دوي بي المرتبه رجل دوي ترسو وري دوي تشي وركري دوي تسزا وركري دا روايتنا دي دوي معتبر كتاب راوي روضات الجنات وغيرها نور كتاب امدغ خبر راوي دي سي دي موج مهدي بحار الانوار دا روايتنا راوي دي سي ابو بكر او عمر دي دوار بلا قبرون رباسي او رجل دوي بي انا لله وانا اليه راجعون. قدر من دوستانو يو عجيبه خبره ببلد ارتوكرم دي موج اهل السنه والجماعه مهدي سراسي يا اهل السنه والجماعه مهدي برحمه ويدي دي امه دي بار خدي دوي مهدي عذاب ويدي دي امه دي بار ذكر دي كتاب بحار الانوار وغير نور كتابنا يواي سيدي موج مهدي نقمه نقمه يعني عذاب بي لمؤمنان ومسلمان دي بار او بل زيكي دي موج مهدي عليه السلام سراسي كل مؤمنان مسلمان بالقران وكدين رايو زيكي او دي دوي مهدي سراسي دي كتاب تاسي وغوريا واي دمر مسلمانان بهو وزني دمر مسلمانان واي خلق بهو واي سداوي اهل بيتنا دا دمر مسلمانان بوزني واي الله اكبر. ده بحار الانوار واي بحار الانوار كي ام دغه دي مهدي په باب کې دا ټول روایتونه راوړي وسوغوري لو يعلم الناس ما يصنع القائم اذا خرج واي كثير خلق بدي بوسي كلا واي دايراسي دمر خلق بواي وزني حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من آل محمد بحار الأنوار ده دي كتاب ده الغيبة دام دي كتاب ده بدي كتابون وكي واي خلق بورته واي سداخو آل دي محمد الندى زكا دمرة دهشة قردة سي خلق وزني خلق ده دي كتاب واي ورده دي دهشة قرد خبر معناه ده دي كتاب ده واي دمرة سيشي دي لو يعلم الناس سي كثير خلق بدي خبر سي مهدي بتشي كيف خلقه باندي سي كثير من الناس ويخلق بوا سي ليس هذا من آل محمد سي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيتنا ندى ولي سي أكثرية مسلمانان بدي انتقام أخلي بدر بجني مسلمانان بوز أهل السنة والجماعة مهدي عليه السلام بدي الله بخوك باندي رازيلي الله بخوك باندي بحكمتك ولا الله بخوك باندي بوفتكي أو دي مهدي بخبل خوك برازي بخبل خوك بزونكي بخبل خوك بملكي الله أكبر. دي الله إرادية ضرورتنا لك بدي أرى بني ما بيخيب دي شان ركول كريدي دوستانو بيخيب بدر باندي درازة سي أهل السنة والجماعة يكون مهدي لري مسلمانان ورونو دا بآخري زمانه کې راځي بآخري زمانه کې به پیدا کیږي پیدا سوی نه ده د مسلمانانو خلافت بکوي وو کال تر اتو کلونو د مسلمانانو حکومت بکوي عدالت به مسلمانانو کې راځي الله جل وعلا به د په وخت کې بهترین نعمتونه مسلمانانو ته ورکي بهترین اقتصاد به مسلمانانو وي او په شریعت باندې به عمل کوي هیڅ شی بل ځان نه راوړي